منظور پښتين سے په 11 اکتوبر باندې تاسو قومي عدالت لوی جرګه راغوستې ده چې پښتانه خپل د مستقبل او د روان روزو فیصله وکړي. زه یو قمقل ځوان په توګه باندې یو رائے مشوره او تجویز لرم. د پی ټی ایم غړو نه هیله کوم که رسولی شي نو مشر ته دې ورسوي. خبره داسې چې زمونږ پښتنو د 15 کاله پښتونخوا کې موږ سره جنگ په مټو او په ټوپک باندې دوره نه دی شوی، څومره چې زمونږ په فطرت، نفسیات او په عقل باندې لوبه شوې ده. زمونږ شناخت، نفسیات، فطرت هر څه غستلی شوي دي. نو باید چې موږ اوس داسې غټه فیصله کوو ټول پښتانه راوځي کېږو موږ هم چې جنگ د نفسیاتو دی هم د نفسیاتو نه کار والو. که حمله په نفسیاتو کېږي په فطرت کېږي، موږ حمله په نفسیاتو په فطرت باندې کوو. 11 اکتوبر لکه هر قسمه فیصله مخې ته راغله مشر منظور پښتين صاحب یو نقطه باندې د باید زما طرف نه مشران په دې خبره بحث وکړي چې د خیبر پښتونخوا د نوم چې کوم دی دا دې بدل شي او افغانیا ده. په کوم دلیل باندې د پښتونخوا ډېر ځوانان به دې خفه شي، خو دلیل دا دی ما سره چې پاکستان د لغت کم سړی ټاکلی دی، د هغه نوم چودري رحمت علي په 1914 کې د پاکستان د نوم هغه ټاکلو. انډیا کې خبرې کېدې چې مسلمان ځان د بل وطن جوړوي، نو چودري رحمت علي کېناستو د څلور صوبې د 15 صوبې رايوځای کړې. د پاکستان په انګریزي کې د دې اکرونیم دی ته وایي. په اکرونیم کې د هر یو لیټر د پاکستان هر یو لیټر خپل مطلب دی. نو پی فور پنجاب دی او پسې ا چې دی د افغانیا صوبې لپاره دی، کې فور کشمیر دی، اس فور سند دی او تانه د بلوچستان ناغشته دی. چودري رحمت علي خپل کتاب کې دا لیکلي چې دا 15 صوبې ما یوځای کړې، د دې د ټکی ما یوځای کړل، حرفونه ما یوځای کړل، دینه ما د پاکستان نوم جوړ کړ. نو پښتنو ته صرف دا حقیقت ویل شي چې تاسو د صوبې نوم افغانیو په ناو اور نیور پامفلټ کې چودري رحمت علي په 1914 کې رامخې ته کړو. نو د پنجاب نوم پنجاب پاتې شو، د سند نوم سند پاتې شو، د بلوچستان نوم بلوچستان پاتې شو، د کشمیر نوم کشمیر پاتې شو. پښتنو ته ان دبليو اف پی او بیا 50 کاله پسې موږ ته خیبر پښتونخوا راکړه. نو کچره اوس د نفسیات او د فطرت جنگ موږ کوو، موږ یو تحریک چلو. تحریک د دا چلو چې د خیبر پښتونخوا نوم موږ افغانیا غواړو. که کوم پاکستاني پښتون لکه موږ د پښتونخوا زمما او بل پښتون د دې اعتراض کوي چې نه زه افغانیان نه غواړم، نو که ته افغانیان نه غواړې نو بیا ته د پاکستان ټکی نشي غوښته، ځکه پاکستان کې ا چې د افغانیت لپاره دی بیا به د پاکستان نه ختمه یا به د پاکستان نوم بدله. که آئینی او که جمهوریت حقوقو ته وګورئ، که په سیاسي عقل باندې وته وګورئ، په دې نوم کې افغانیت دی. نو که پنجاب ته د پنجاب ورکو، خیبر پښتونخوا د صوبې چې د افغاني ورکه. کچره د نفسیاتو جنگ موږ وکړو، د تحریک موږ کامیاب شو او د افغانیت د ټکی زمونږ مکتبونو ته، زمونږ خوانځو ته، زمونږ خبرونو ته، زمونږ کاوندونو ته، گاوند ته، کوڅو ته، حجرو ته، بیٹک ته، جمعه ته، هر څه ته دا لغت راځن نشي. نو زمونږ ځوانان به په سوچ باندې مجبور شي چې زه خو پښتون یم، زما د صوبې نوم افغانیه ولې دی. په پاکستاني کاغذونو کې په ناو اور نیور پامفلټ کې په دلایل باندې په ثبوت باندې زما د صوبې نوم افغانیه ولې دی. ځوان به تاسو شروع کی چې ځوانان تاسو شروع کی، مشران تاسو شروع کی، هغه خلک کم چې گمراه شوي د خپل فطرت او اصل پرې خېږي، هغه به سوالونه شروع کی او دا سوال به مليونونو پښتانه شروع کی، ځکه چې هغه اوس په خوانځو کې ګوري، په خبرونو کې ګوري د افغاني صوبه خلکو ته خپل شناخت ورور واپس ملاويږي، خلک ورور سوالونه چتي. نو فطرت جنگ دا څنګه دی؟ دا داسې دی په فطرت باندې چې د شپې یو کور کې غلا وشي په کلی کې، چاته په کلی کې پته نه چې غلا وشو، هغه چې کله کم کور کې غلا وشي وغي اعلان وکړي چې زمونږ غلا وشو راوځي او چغي وږي، نو خلک سوالونه شروع کوي چې غل څوک، غل څه یوړل، غل بچرته پیدا شي او څه وخت راغلی اوس ټیم تلو. نو زمونږ د اعلان کول چې دی دا اعلان موږ ته پاتې دی چې افغاني صوبې د پر موږ تحریک چلو خپل په خیبر پښتونخوا نوم بدل کو، کوم چې د زمونږ حق دی، ځکه چې پاکستان کې د افغانیت لپاره دی. نو دا اعلان به وشي، اعلان نه پس په ولس سوالونه شروع کی. نو که غټ بدلون راولي، که په ملیونونو ولس کې سوچ پیدا کوي، د سوالونو زور پکې پیدا کوي، د عقل باندې مجبوروي، نو دا زما طرف نه مشوره ده چې مشر منظور پښتين صاحب په 11 اکتوبر باندې په دې باندې بحث وشي. مننه.